Hello English learners. Welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, I'll teach you the last tense of English. As you know, we've studied 11 tenses so far. So in today's lesson, we'll accomplish learning 12 tenses. If you've missed any of the lessons, so don't be worried. I'll put the links of all previous studied tenses in the description below so you can access them or find them easily through links. ملګرو دا د نن د انګلیسي ژبې د زمانو اخرنی درس ته ورسېدلو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ په دې چینل کې موږ ګرامر د صفر څخه تر سله پورې ټول تدریسوو او همدارنګه د انګلیسي لغتونه، خبرې اترې یا محاوره، اصطلاحات، جملې، متلونه او داسې نور د انګلیسي پورې مربوط درسونه تدریسوو. نو د نن په درس کې به د انګلیسي ژبې اخرنی زمانه future perfect continuous tense راتلونکي مکمل جاری زمانه په تدریسولو باندې د زمانو درس پای ته رسوو. که چیرې ستاسو څخه د کوم زمانې درس تیر شوی وي، کولی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن یا توضیحاتو کې د ټول تدریس شوي زمانو لینک پیدا کړئ او اسانه ورته لاسرسی ولرئ. ښه نو ملګرو، راځو خپل د درس پر لوري. Future perfect continuous tense is used to emphasize the continuation and duration of an action that will be in continuation before another action or situation in the future. راتلونکي مکمل جاری زمانه هغه وخت استعمالیږي کوم چې موږ غواړو د یو کار یا عمل د جریان پر موده باندې تاکید یا ټینګار وکړو، کوم چې د یو بل کار یا عمل څخه مخکې به په راتلونکي کې په جریان کې وي. ساختمان یا جوړښت یا structure عبارت دی له subject plus will have been plus verb ing plus object. اوس راځو څو مثالونه ورباندې لیکو چې ښه پرې پوه شئ. I will have been sleeping for 2 hours when my brother gets home. زه به د 2 ساعتونو په موده ویده یم کله چې زما ورور کور ته رارسیږي. په دې جمله کې مقصد دا ده چې مخکې چې زما ورور کور ته رارسیږي زه به د 2 ساعتونو لپاره خوب کوم، یعنی زما د ورور د راتګ څخه مخکې به زما خوب 2 ساعته جریان ولري. بل مثال When he gets his degree, he will have been studying for 4 years in Kandahar University. کله چې دی خپل د فراغت سند یا درجه اخلي، دی به د 4 کالو په موده کې د کندهار په پوهنتون کې درس وایي. یعنی په راتلونکي وخت کې به د درس ویل یا تحصیل د 4 کلونو په اندازه به جریان ولري مخکې چې دته سند ورکول کیږي. بل مثال By the time the bell rings, we will have been studying for an hour. کله چې زنګ وهل کیږي موږ به د 1 ساعت لپاره مطالعه کړې وي یا درس مو ویلی وي. یعنی د زنګ د وهل کېدو څخه مخکې به زموږ مطالعه کول 1 ساعت دوام لري، بیا به زنګ وهل کیږي. د future perfect tense او future perfect continuous ترمنځ توپیر یا فرق دا دی چې future perfect tense یو داسې کار یا عمل باندې اشاره کوي چې شروع او ختم بشي په راتلونکي وخت کې مخکې له دې چې یو بل عمل واقع شي. مګر future perfect continuous tense د یو کار یا عمل د جریان په موده باندې تاکید یا ټینګار کوي مخکې چې یو بل کار یا عمل واقع شي. مثلا I will have been teaching for an hour when we quit the class. زه به د 1 ساعت په موده کې درس ورکوم کله چې د صنف څخه ځو یا صنف پرېږدو. دلته صرف تاکید پر 1 ساعت درس باندې دی، یعنی یو اکشن یا عمل یا یو کار به دومره وخت به په جریان کې وي مخکې د یو بل عمل یا کار څخه. مګر future perfect tense کې تاکید پر هغه کار باندې دی چې مخکې خلاص شوی وي. مثلا دغه جمله اوس راوړو په future perfect tense کې لیکو I will have taught before we quit the class. ما به درس ورکړی وي مخکې له دې نه چې صنف پرېږدو یا د صنف څخه لاړ شو. مګر که چیرې موږ د future perfect tense سره for استعمال کړو نو تقریبا د دواړو زمانو هدف یو شی کیږي او د دواړو څخه یو هدف اخیستل کیږي. مثلا که چیرې زه ووایم I will have taught for an hour when we quit the class. ما به د 1 ساعت لپاره درس ورکړی وي کله چې صنف پرېږدو. همدارنګه I will have been teaching for an hour when we quit the class. نو په دا ځای کې د دواړو زمانو څخه یو مطلب اخیستل کیږي. ښه نو دوستانو، د نورو زمانو په څېر که چیرې موږ وغواړو جمله منفي کړو د ویل سره یو not ور اضافه کړو، او که چیرې وغواړو جمله سوالیه کړو ویل د جملې سر ته راوړو. مثلا They will have been fighting for 2 minutes when the police arrives. دوی به د 2 دقیقو په اندازه جنګ کوي
یعنی د دوی جنگ به 2 دقیقې ادامه لري کله چې پولیس راځي. They will not have been fighting for 2 minutes when the police arrives. دوی به د 2 دقیقو په اندازه جنگ نه کوي کله چې پولیس راځي. Will they have been fighting for 2 minutes when the police arrives? دوی به د 2 دقیقو په موده جنگ کوي کله چې پولیس راځي. ښه نو ملګرو، هیله لرم چې څه ناڅه ورباندې پوه شوي یاست. که چیرې کوم سوال لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې راته ولیکئ، زه به یې حتما جواب درکوم. او که چیرې نوی دا چینل ګورئ او غواړئ انګلیسي ژبه زده کړئ نو د سبسکرایب بټن ووهئ او زنګوله هم ورسره فعاله کړئ. په دې سره به کله چې موږ ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. مننه چې تر دې دمه راسره واست. تر یو نوی درس په خدای جل جلاله مو سپارم. ښه وخت. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying